سلامونه ګرانو دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ وئ راته. دوستانو، د عاجل خبر په اړه به تاسو ته وایم چې په پریمیس کې ځینې وختونه تغییر کړي دي د ټسکونو، یعنی هغه وختونه مې چې تاسو ته مخکې ښودلي وو په یو څه تغییر اوس ټسکونه راځي او په مختلفو ولایتونو کې یو څه تغییر لري. دوستانو، بعضې دوستان چې دي واقعیت غواړي چې دا وختونه ورته معلوم شي، د ډېر وخت څخه ضایع کېدو څخه یې مخنیوی وشي، نو دوی کولی شي چې دا ویډیو وګوري او د دوستانو سره یې شیر او شریکه کړي تر څو وکولی شي چې هغه دوستان یې هم خبر شي. خو بعضې دوستان دي چې واقعیت هم ډېرې بدې خبرې کړه، هم ډېرې کمنټونه ورکوي چې بې ځایه دي. ځکه دوستانو دا یو داسې خبره ده چې ما تاسو ته زحمت ایستلی تر څو وکولی شم چې هغه وختونه تاسو ته وښایم او تاسو د ډېر وخت ضایع کېدو څخه مخنیوی وکړم. نور خو کوم خاص هدف دلته نه لرم دوستانو. تاسو ته به وایم دوستانو، یوه مهمه خبر تاسو ته دا ده چې د ټسکونو وخت چې ډېر ټسکونه رسي هغه د شنبې ورځ ده، 6 بجې، ټیک 6 بجې، یعنی فکس 6 بجې ډېر ټسکونه هم په سروې کې راځي، هم په اکسپلور برخه کې راځي، هم په لوکیټ کې راځي. نو دلته تاسو کولی شئ چې ټسکونه خوندي کړئ او ځوابونه ورکړئ. وروسته کیدای شي ځینې وخت بعضې وخت په 6 بجو وخت تبدیلي وي، وخت لږ رسي، خو په 7 بجو کیدای شي چې فکس په 7 بجو ډېر راشي. دوهمه خبر چې تاسو ته غواړم ګرانو دوستانو وکړم، هغه د وخت د ټسکونو د تغییر یا بدلون په اړه ده. دوستانو، یوه مهمه خبر دا ده چې د ټسکونو وخت چې دی 7 بجې د سهار ډېر راځي. دومه د ټسکونو وخت د 1 څخه تر 2 بجې ده او بله د شپې د 12 بجو ده، چې دغه وخت ډېر د ټسکونو وخت دی. تاسو کولی شئ چې دغه وخت ډېر ټسکونه اجرا کړئ. نورو وختونو کې ضرور نه ده چې ویې ګورئ، خو دغه وختونه ډېر ټسکونه رسي، تاسو کولی چې خوندي یې کړئ. مخکې د دې نه چې دوستانو تاسو ته د ټسکونو وخت وښیم، تاسو دغه وګورئ چې زه هره ورځ څومره ټسکونه اجرا کوم. تاسو وګورئ دلته، وګورئ دوستانو، دلته وګورئ چې ما 15 د 22 22 2.5 افغانیو د 15 او دارنګه د داسې نور ټسکونه مخکې 150 او 50 داسې اجرا کړي. او نن تاسو وګورئ په 2 تاریخ چې 5م تاریخ ما څومره کړي دي، د ډسمبر، او 4م تاریخ وګورئ، 3م تاریخ وګورئ. یعنی دا هغه وختونه دي چې ما استفاده ترې کړې. اوس تاسو ته یم. اوس دوستانو راځم تاسو ته د وخت د بدلون په اړه تاسو ته غواړم خبرې وکړم. دوستانو، وخت یو څه بدلون کړی دی. دا 2-3 ورځې چې ما تعقیب کړي دي، ډېر ټسکونه چې رسي دوستانو، یو خو هغه د ساعت په فکس وخت، یعنی د سهار مثلا 6 بجې فکس یا 7 بجې فکس په دغه ټایم کې رسي. خو هغه ټسکونه چې وروسته به په 6:30 راتلل، یا په 9:30 راتلل، یا په 8:30 راتلل، یا د شپې مثلا په 12:30 راتلل، یا هم د شپې په 8:30 یا 9:30 راتلل، دا ټسکونو وخت یو څه تغییر کړی. یعنی هغه د سر وخت نه دی تغییر کړی. مثلا 9 بجې فکس که تاسو د 6:58 دی ته 9:04 دقیقې پورې تاسو کولی شئ تعقیب کړئ. دا وخت ما پخوانی ډول دی. خو هغه 9:30 بجې چې دي یا 6:30 دي، دا تغییر کړی. بلکې تغییر څه رقم کړی دی چې مثلا دلته د 9 نه 15 تېرې شي تر 9:45 په دغه ټایم کې ټسکونه رسي. مثلا بل ټایم مثلا مخکې د سهار چې وه 6:30 راتلل، دا اوس 6:15 نه تر 6:45 دغه ټایم رسي. یا همدارنګه د سهار 8 بجې چې دي 8:30 نه تر 8:15 نه تر 8:45 رسي. یعنی سر د ساعت هم رسي، یعنی 8 بجې. وروسته که همداسې راشو د ورځې 2 بجې دي، مثلا په یو سر د ساعت 1 بجه رسي. یعنی تاسو وروسته بیا د 1:15 نه تر 1:45 رسي، او بیا وروسته
همداسې دوام رسي خو رسي هغه بیا کم دي خو دغه وخت کې ډېر رسي. همدارنګه د شپې اته فکس رسي یا اوه فکس رسي، بیا وروسته د اوو 15 نه تر 45 او اتو 15 نه تر 45 او د شپې 12 بجې که تاسو ته وښایم 12:15 نه تر 12:45 پورې دغه وختونه ډېر د ټاسکونو دي چې تاسو ته رسي. هیله ده دوستانو چې دوستانو سره شیر کړئ، یا هم کوم مشکل لرله همدارنګه کوم ستونزه هم که لرله د وختونو په اړه، یا ځینې وخت دوستانو د ټاسکونه داسې نه دي کله کله کیدای شي پر دې ټایم رانه شي، خو ډېر امکان دی ما چې د 2-3 شپې تعقیب کړي په همدغه وخت کې رسي. تاسو یې تعقیب کړئ. ټاسکونه اوس دوستانو د څو ورځو مخکې نه یو څه ډېر شوي دي، یعنې کیدای شي ځینو دوستانو ووایي چې کم شوي، نه ځکه نه ورته رسي، ځکه د ټایم یو څه تغییر کړی دی. پریمز یو داسې پروګرام دی، یو داسې خوا څخه حمایت کېږي چې د کارکوونکي چې دي د ټیمونه یا ټایمونه یې چې دي دا وخت په وخت تغییروي، یعنې یو څو ورځې په یوه ټیم وي بیا وروسته تغییر ورکوي. مننه دوستانو.